په پچير اګام کې د اوږدې جګړې وروسته د قومي مشران او ځوانان په یوه ولسي غونډه کې سره راټولیږي او په دې ولسوالۍ کې له شته امنیتي وضعیت خوښ ښکاري. دلته د ولسونو په همکارۍ له امنیت راتلو وروسته دغه ولسوالۍ د امن ولسوالۍ په نوم نومول کېږي. د پچير اګام ولسوالۍ ځایي اوسېدونکي وايي په هر حالت کې د دولت ملاتړ کوي، خو دوی له دولته په دغه ولسوالۍ کې د رغنیزو او هراړخیزه پروژو غوښتونکي دي. ځکه دا زموږ نظام دی، موږ دې نظام ته رایه ورکړې ده، موږ دې نظام ته لکه مخکې مې درته قربانۍ ورکړي دي، په لحاظه چې قربانۍ مو ورته ورکړي دي، رایه مو ورته ورکړې، زموږ په رایه راغلی دی، موږ باندې ملاتړ حق دی، باید دې نظام ملاتړ وکړو. موږ د حکومت او د رئیس جمهور نه ملاتړ دی چې موږ یې تنه کوو او صاحب دغه خپل ولسوالي خپل امن او خپل تضمین ان شاء الله موږ برابر کړی دی. دا ځوانان دا ولسونه په هر وخت کې د خپل نظام نه د خپل دولت نه ملاتړ اعلانوي او هر وخت ملاتړ اعلان کړی دی. اوس موږ د دولت نه غواړو چې دلته ټول هغه پروژې که هغه ساختماني دي، که هغه د معارف په حساب کې دي، که هغه د زراعت په حساب کې دي. پچير اګام ډېره ښایسته زراعتي ځمکې لري، خو چون د اوبو کمبود لري، د اوبو زمینې چې ورته برابرې شي انشاءالله دا ولسونه به نور هم د خپل دولت نه ملاتړ شي. خو بلخوا د دې ولسوالۍ ځایي چارواکي بیا په دې ولسوالۍ کې د بېلابېلو رغنیزو پروژو د پلي کېدو ډاډ ورکوي. دلته موږ د پل چک مکتب کلینیک د دې سروېګانې شوي دي. همدا اوس وخت کې په دې تیرو 2-3 میاشتو کې د سرک د خامه سرک سروې ترسره شوې ده او پیسې ورته منظور شوي دي، خو دا چې بودیجه نه تصویب شوي، اوس بودیجه تصویب شه انشاءالله موږ په دې امید یو چې ډېر زر به په پچير اګام ولسوالۍ کې هغه څه چې ولسونه یې غواړي هغه پروژې به دلته پلې شي او ولسونه به هم په دې خوشحاله شي. که څه هم پچير اګام ولسوالۍ د اچین کوټ او هسکې مینې ولسوالۍ وروسته هغه ولسوالۍ ده چې وسله والو ډلو پکې پراخ حضور لره. په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ولسي پاڅون کوونکو په هلو ځلو په دغه ولسوالۍ کې بشپړ امنیت تامین شوی.